سلامونه او نیکه له کوم دي چې تاسو ټول راته روغ جوړ او د عافیت جامع مختم سي زه ډیر یو مهمه ټکی ته اشاره لرم هغه د پښتون او افغان دغه پښتون ولې پښتنو ته استعماليږي او افغان ولې استعماليږي او دغه وست راغلي چې دغه اریانا او یا مثلا خراسان غواړي دغه ته زه د دې خبرې وضاحت کوم او په دغه خبره ورته د صحیح د دې خبرې په هغه ورکوم چې د حقیقت څه دی ګوره مونږ ته د افغان کلمه د خارجيانو له طرف راکول شوې ده دغه نوم راته د هغوی له طرف راکول شوې ده او دا د افغانستان جغرافیا پورې تړاو لري افغانستان د افغانانو ځای دغه ځای کې که ازبک اوسېدلی دی که تاجک اوسېدلی دی که لر اوسېدلی دی او که بر پښتون اوسېدلی دی افغانستان نو ځکه موږ ته دغه نوم راکول شوی دی چې دا د افغانستان د افغانانو ستان دی یعنې ځای دی او افغان د قوم سره تړاو نه لري چې ولا ازبک نو موږ ځکه هر یو قوم ته افغان ویلی شو دا غلطه خبره ده او دا په تمامه معنا غلطه خبره ده چې افغان یعنی پښتون صرف پښتون دا غلطه خبره ده ولی افغان پښتون صحیح ده افغان تاجک صحیح ده افغان ازبک صحیح ده افغان پشي صحیح ده یعنی افغان که موږ یو قوم ته ورمشخص کوو او وایو چې صرف پښتون دا غلطه ده ځکه خو ورته افغانستان ویل کیږي او دغه خراسان چې تقسیمېده نو په همدغه حساب باندې تاجکستان شو ازبکستان شو او افغانستان شو او دغه ټولو قومونو وجود درلود او په همدغه حساب باندې ټول افغانان ویل کیږي دا د پښتون سره تړلی نه دی ولې دا د پښتون نوم هم دی ولې دی ځکه دی چې په دستان کې اوسېږي دغه جغرافیا کې اوسېږي دا د دې باشنده دی نو بل د پښتون نوم دی چې په پټان باندې هم مشهور دی پښتون او نور هم شته دی که تاریخ باندې مراجعه وکړو نور نمونه هم دي چې د پښتون پښت او مقصد دغه دي نو دغه لپاره بیا نو مطالعه پکار ده چې سر په خلاص شي او زه په هغه دغه باندې نه غږیږم خو زه صرف دغه خبره وضاحت کول غواړم چې مونږ د خارجيانو نه د افغانستان په نوم باندې پیژندل شو د افغانانو په نوم باندې پیژندل شو او په نړۍ کې هم راته وایي چې زه زم where you from I'm from not پښتونستان I'm from Afghanistan یعنی مونږ د نړۍ مونږ په افغان باندې پیژني او افغانستان معنا دا چې دغه جغرافیا چې لر او بر اوسېږي دا د افغانانو زیاته نو دلته اوس خبره دلته دا ده چې څوک دا صرف پښتون ته ور اسپاري چې دا پښتون ته ویل کېږي دا ټوله غلطه تشریح ده غلط فهمي ده په افغانستان دا معنا ده چې دا جغرافیا او په دې کې چې هر څوک اوسېږي هغه افغان یادېږي نو خبرې نه ډېرومه او دې خبرې ته راځم چې ډېره مهمه ده چې درباري ژبه د دې درباري ژبه چې بعضې خلک دا کوي وایي پښتو وجود نه پښتو ته خدمت نه دی شوی فارسي ژبه دې ته ډېر زیات خدمت شوی دی اردو عربي او همدغه رقم انګلیسي ژبې دوی ته ډېر خدمت شوی دی او زموږ تاریخ هم په فارسي او په اردو کې لیکل شوی دی او په روسي کې هم بعضې کتابونه شته دي خو زموږ په همدې خاطر باندې د دې درباري ژبه شوله چې دا د سلطنت ژبه وه او دې فارسي ته ډېر زیات خدمت شوی او زموږ تاریخ هم په فارسي باندې لیکل شوی نو فلهذا پښتو ته خدمت نه دی شوی نو هماغه څو چې تر دې دمه پورې موږ مثلا زمونږ تاریخ زمونږ دغه د دښمنانو نه ولیکل شو چې څوک رانه اسرائیل جوړوي یهود جوړوي او څوک رانه سکندر اولاده جوړوي څوک څنګه خو حقیقت کې زمونږ هغه دښمنانو لیکل او زمونږ عالمانو ته او پوهانو ته او تاریخ پوهانو ته هغوی ته پته ده او هغوی چې اوس هم کار کوي هغوی ته اوس هم د حکومت په کچه باندې وخت ورکړل شي هغوی ټول هغه معلومات را داخل شي او په دغه برخه کې پوره معلومات شته دي مقصد هغوی ته ورنیول او تاریخ مطالعه کول پکار دي نو پښتو یو تاریخي ژبه ده 15 کلن تاریخ لري دا چې خدمت نه دی شوی د دې نه موږ باید سترګې پټې نه کړو بالکل چې نه دی شوی او نور ژبو ته لکه څنګه چې نور ژبو ته خدمت شوی داسې پښتو ته نه دی شوی او هماغه څه دي چې زموږ تاریخ هم داسې خلکو کړی لیکلی دی چې هغوی نه موږ د دې تمه نه لرو چې زموږ په صفات دي ولیکي زموږ هغه ویاړونه دي ولیکي چې کوم زموږ د مشران وو نو فلهذا افغانستان 15 کلن تاریخ لري او دای په دې خاوره مېشت او د دې خاورې اصلي بچی دی نور وخت نه سم مسپارم خاطر وباد او سولر